مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا ستره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ قطع کوي ښه دغه بل ورور ته شاهین صاحب دغه چپاته واخوار کاکګي سترګې څه دي ابو خالد ابرور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني چپا ورور ستړی مسه سلام دی ورور په خیر ته کړه سلامات یاست جوړ روغس بيخي د الله په سال د بولدک کې بولدک چا سره د استاد سره د بولدک خو الحمدلله استاد مرصدا سار وخت را سونی وي چا درڅونی وي ورور دا طالبان را سونی وي بيخي ډیر طالبان راغلي و وسم د خوشحالي ټکان په بولدک شروع و نو زموږ خو هیڅ واکو اختیار نشته زموږ مشران چې کوم واغه نن تورلکې را لغه رسیو وړل کندار ته دا څه وایي خلکو دا فکر کو چې چورلکې دي د پار راغلي چې تاسو وژغوري بولدکو ني سیغه مشران درڅوي وړل موږ خدا خیال موږ خوشاله سول چې اوس په یو ټک به جوړ کی شی به وکي انو هغه چې موږ کتل مشران ټول راس ټول سول هغه یو وړل موږ پرې شولو انو موږ بیا قرارګاو د لکیم ټول په سر پرې شولې نر کار موږ هغه ور سره په کار ده دوی به مزي کې ولس رقم غواچی بخوري تاسو به جنگ کوي عجیب نه ده نر کار د کړه چپا وروره نو مجبور دغه ته سول نو خلاص خبره و چې مشران ته موږ وکړه لغه کاکي په بل ورځ ویل ول زبداس وکم ول چې بولدک ونی ول زما په د سیم په غورس پانسي کی او هغه چې موږ کاکي ته وکړه کاکي ورکتي په غورس نشو زما د خیال زی مړی څه بلو هغه والی ده یا کاکي نه دی د ایوب کاکي ها ایوب کاکا هم نه صدا ټول سره خدا لاړ اوس په قندار کې مزایم نه په کندار کې خدغه یو هغه زموږ تاجن خان چې تاجن خان خو ګر سره ورکتي دا ګر سره ژغ نسته یو دغه یو پند لالې نمیش کچش نمیش دغه راغلی دی اوس علي ونه یاد لالې هغه چې دغه دا خو د دې څو دلته دکانو مخته ناست ویل ول زبداس وکم دا هغه مو سورکتي ژغ نه کی هغه امرک دا تادین نه خو ګیلا مکه هغه ګوړه خړلې او د سویو نا ګوړه خلینه اخو دغه ګوړه لګراته سه هغه میګه تنو خپل سوري ته کش کړای دا وړه دا او په د دروازې سره خو داسې خوشحالي وي دغه چې ما ورته وکتل ډېر به مې زړه درد وکړي د مؤمنان ګرد پر د طالبان راټول په موټرانو کې سپارک دغه دا ته چې عکس لګولای دا خو د سرحداتو مسول ټاکل سوی دا چپا دا چیرته دا څه خلار ورکه د ولاکه چې چیرې تللی دي ځای نه دي ولاکه ول دا وای طالبانو بولدک ته لېږلی دا خو په سترګو کوږ ده دا وای میدان ته تللی کابل ته بیخي ورک دي دا نه معلومېږي چې چیرې دی او د دې خو نو ډېر بس د مؤمنان خوشحاله و خاکریزوال چیرته د خاکریزوال یاره زه چې همسار به یې ټول استولي د هغه خو به زه هم وختي راوتلي دغه د بولدک څو مشران چې پاته وه دغه یې نن مازدګر د تیارې رالې دغه ته بولدک ته کښېنولې نو زموږ د هغه خیال و چې یو شی به وسي د تاسو خو څه ملګري لکه پنجاب خاتم تښتېدلي دا سرحدیان پنجاب ولاته خو هغه و د شروع اوبو سره یو څه اوښتي دي د شروع اوبو هغه د لوړې خوا دلته دروازې کره بندې کړې دلته خو موږ نه سوی اوښتلی بیخي سیده ده زه الله دې نورم توفیق درکړي ګورئ جنګ ونه کوي د مونږ تاسو نه هیله دا ده چې وژل کېږئ په خدای دغه وینه مو چټي ضایع کېږي کور به لرئ ژوند به لرئ په دغه وجه مشران هم چې تښتېدل تاسو هم بس منډه کوئ تښتئ مه الله طالبان مو وژني نه سلا ورکړئ ټانګونه ورکړئ خرچه مرچه درکوي نن یې مې د بولدک لغړیانو ته ټول ته نسوار مو اخیسته پیسې مو ورکړلې چې زه یې به الله لاړ سئ وای هغه ورته چې په 5 کسانو یو ټوپک راکې سرکندار څوک سره ونه وای طالبان ته چې هیڅ هم درته نه وای زی په مخه دا څو میاشتې کېږي موږ ته خپل تنخواه نه ورکړې نن موږ خوشاله سولو 15,000 راکړلې کور ته ولاړو کور ته مې شی مې یوړله بیا خو به نه راځي جګړې ته ان شاء الله کنه یاره د دې جګړې ته خو بیا توبه ده نو که امریکایان راغله بیا هم نه راځي که امریکایان راله بیا به ورته راځو نو
و توبه خدای دغسې خلک دي شاهین صاحب دا څه کوي دا غلامۍ نه د توبه نه دی ایستلې دا څه بلاوي دي یعنو په امریکایانو خو بیا موږ نازیز وو ښه په هغه نازېږئ دین دا کوو دا یو $100 دوه نه دي او بیا ورته کا ته مونږ سره اوسېږه چپا زما دلته دغه بل ورور دغه اوس د خالد جان د کڅوک د شاهین صاحب دغه هغه د مبین نصیر خان نه د امانت لاندې دا خدای مو کاکړ خان کاکړ د تا आवाज ولې خراب شاهین صاحب کاکړ جان د ما आवाज شته کاکړ مهرباني وکړه کاکړ جان مخکې د هر ساعت مایک خلاصو کاکړه مایک د خلاص کړه دغلته یو بې شرف راغلی شاهین صاحب د اسرائیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر الله السلام علیکم مهرباني وعلیکم السلام مولوی صاحب څنګه تاسو ښه جوړی خیر خیریت دی شکر د الحمدلله مهرباني وکړه وروره خلک خو ډېر لګیا دي ان شاء الله حق به بری وړي چې هر چیرې ان شاء الله که د دنیا په کم ملک کې هم ان شاء الله دا بری وړي که په هر کې مقصد ان شاء الله ما ته شاهین صاحب دا قربانیان ان شاء الله خدای پاک قبلې ان شاء الله که الله منظور بالکل الله ما عزتمن لره قربان مشم دام فورجی د شاهین صاحب دا خپل